د صلات حاجت وظیفه او طریقه داسې مونځ دی چې د دې مونځ سره به دی الله تمام حاجتونه پوره کړي. زرګونه حاجتونه یو طرف ته او دا عمل او وظیفه کول بل طرف ته. الله جل جلاله به د حاجتونه د داسې ځای نه پوره کوي چې د ستا په وهم فهم ګمان کې به خوم نه تېرېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن ویډیو زما ډیره زیاته مختلفه ده. نن درته یو مونځ ښیم او هغه مونځ ته ویلی شي صلات حاجت، د حاجت والا مونځ. د حاجت والا نفل مونځ دی. که یو انسان ته یو سخت مشکل رافیق شي، یو سخت حاجت یو انسان ته رافیق شي او دی وایي چې زما د حاجت دی زر تر زره پوره شي، نو هغو له پکار دی چې د حاجت دا مونځ وکړي او د هغې نه پس په دې طریقې سره چې کومه طریقه درته زه ښیم په دغې طریقې سره دی د الله جل جلاله نه سوال وکړي او د الله جل جلاله نه دعا وغواړي، نو انشاءالله چې هر قسم حاجتونه د ستاسو وي هغې دپاره سوال وکړئ، نو هغه تمام حاجتونه به دی الله جل جلاله پوره کړي. نن سبا زیاتې پریشانۍ ډېرې زیاتې دي، نو که یو انسان د پریشانۍ د ختمولو دپاره هم د وظیفو کې لکه مثلا یو کس قرض کړی دی او د قرضونو په ده باندې ډېر زیات انبار شوي دي، نو که د قرضونو نه د خلاصۍ دپاره د صلات حاجت د مونځ تاسو شروع وکړئ، نو انشاءالله چې په لږو ورځو کې دننه به دغې قرضونو ته داسې اسباب برابر شي چې تمام قرضونه به دی الله جل جلاله ختم کړي. دومره زبردسته او پاورفل وظیفه خو ده چې د هر حاجت د پوره کېدو دپاره هغه حاجتونه چې کم د ستا د زړه ارمان وي، نو هغه ارمان به الله سبحانه وتعالی پوره کړي او د ستا به تمام حاجتونه الله جل جلاله پوره کړي. که یو انسان د رزق د پریشانۍ سره مخامخ شوی دی، یو انسان د هغو روزي لنډه تنګه ده، بچو باندې نخرې تېرېږي، په دې باندې نخرې تېرېږي، آمدني کور ته نه راځي، نو د دې مونځ نه پس به د ستاسو کورونو کې الله جل جلاله روزي په شان د باران راوري، داسې به پراخه شي لکه باران چې څنګه راورېږي. او دغې کور ته چې په کوم یو کور کې د حاجت دا مونځ کېږي، دغه کور ته به د څلور واڼو ګوټونو طرف نه خیر او برکتونه را روان وي او داسې فتوحات، داسې خوشحالۍ به دغې کور ته راشي چې د ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه تېرېږي. دومره زبردست مونځ دی. ظاهره باندې به تاسو ته لږ شان مشکل ښکاري، لیکن بې انتخایي مشکل نه دی، ځکه چې زمونږ پښتانه هغه د دې خبرې بلد دي چې کله په منځه کې الحمد شریف ووایي نو ډایرکټ ورپسې قل هو شریف وایي، یعنی سورې اخلاص شریف وایي، لیکن نن د سورې اخلاص په ځای باندې به یو بل صورت وایي. دغه صورت صرف یو پیاڼه ویل دي او طریقې درته ښیم مکمل. راځي د دې مونځ کولو طریقه درته ښیمه، مکمل توجه سره واورئ. که یو انسان ته صح حاجت رافیق شو دی وایي چې زما دغه حاجت دی پوره شي، یا د یو انسان ډېر زیات حاجتونه او ضرورتونه رافیق شول او دی وایي چې زر تر زره دا پوره شي، د هغې دپاره دی د نیمې شپې دی راپاڅي او د نیمې شپې دی چې کوم دی اودس چاردام وکړي او 2 رکعاته د صلات حاجت نفل نیت وتړي چې 2 رکعاته صلات حاجت نفل کوم په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریف فلور کو الله اکبر دغه نیت وتړي او د هغې نه پس دی په اولني رکعت کې د سورة فاتحې نه پس یعنی د الحمد نه پس دی سورة الف لام میم تنزیل دغه صورت کې ووایي او په دویم رکعت کې دی د سورة فاتحې نه پس سورة ملک ووایي. سورة ملک چې کله 9مه پاره څنګه کولو کې، نو دا پکې اولنی وړوکې صورت دی سورة ملک، دا دی ووایي او د هغې نه پس دی مونځ پوره کړي، یعنی دغه 2 رکعاته مونځ دی وکړي او د هغې نه پس دی دا کلمات ووایي. کو چاته نه یادېږي نو د خپل کلي چې یو پی کسی تعلیم یافته کسی یا چرته مولوي صاحب وي یا چرته قاري صاحب وي هغه ته دوی
او که څوک په خپله لیکل کولی شي نو په قلار قلار باندې ځان ته ولیکي دا کلمات. چې کله منځو کې د هغې نه پس دا ووایي یا دائمو یا حیو یا فردو یا وترو یا قدیمو یا احدو یا صمدو صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. که چاته نه یاد شوي دوباره دا ویډیو لږ شان راوروسته کې به دغه ځای نه دوباره ضبط کوي. بیا د هغې نه پسې د خپل ضرورت دپاره د الله جل جلاله نه سوال وکړي، دعا دې وغواړي. خو دعا به داسې غواړي یا خو زموږ پښتانه دعا غواړي زر لاس اوچت کړي یا الله زما دا کار وکړه یا الله پلانکې کار وکړه ډېرې کار وکړي. نه، د دې دعا کولو طریقه لږه شانتې جدا ده. چې کله دغه کلمات وویلې یا دائم یا حی یا فرد یا وتر یا قدیم یا احد یا صمد صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد، چې دا دې وویلې د هغې نه پس به الله جل جلاله ته په سجده باندې فروزي او په حالت د سجدې کې به الله د ستا د زړه خواهش وي او څنګه ارمان وي نو هغه دعا به غواړي. لیکن د دعا غوښتلو آداب یو دا هم دي چې په حالت دغو کې به په سجدې کې به الله ته به اوښکې تویږي او په حالت د سجدې کې چې کله دعا شروع کړې نو مخکې به 3 کرته درود شریف ووایې او د هغې نه پس به یو پیاڼی الحمد شریف ووایې او بیا د دې په منځ کې چې کوم قسم دعا وي نو هغه قسم دعا غواړه. ستا څنګه حاجت دی نو د هغې حاجت دپاره دعا وغواړه او چې کله دعا ختمې نو په آخر کې 3 کرته درود شریف بیا ووایه په نبي علیه السلام باندې او بیا راپاسه که خپل ذکر اذکار کې هر څه کې اسمبلي وغیره هغه حاجت دی. انشاءالله چې زر تر زره به تمام د ستاسو چې څومره حاجتونه وي هغه حاجتونه به الله جل جلاله پوره کړي. دا عمل تر د یو هفتې پورې مسلسل داسې پابندۍ سره وکړئ نو چې څنګه حاجت دپاره تاسو دغه مونځ وکړلو انشاءالله چې یو هفتې کې دننه به الله جل جلاله ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. یو ډېر زبردست عمل مې درته وښولو، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې نه مکمل پیدا غوښتلی شي او دا وظیفه دا عمل تاسو د خپل یاران دوستانو ته هم ښولی شئ. ستاسو چې دا کم ګاونډیان دي ستاسو یاران دوستان دي نو هغوی ته هم دا عمل تاسو ښولی شئ، هغوی ته هم د دې مکمل اجازه شته دی نو هر څوک د دې نه مکمل فایده غوښتلی شي.